معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو زه نن ډېر انټرسټینګ او نالجفل ویډیو پیش کوم. معزز کتونکو دا ویډیو د سر نه تر پایه پورې وګورئ دې دپاره چې تاسو پې پوه شئ. راځئ چې شروع یې کړو. 4 ways to use S in English. اس چې دا په انګلیش کې په څلور طریقو یا په څلور ډوله باندې استعمالیږي. نو معزز کتونکو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې تاسو سر پې خلاص شي. نو څرنګه استعمالیږي داسې استعمالیږي. نمبر اولنی پلورل ناون. پلورل مطلب دا جمع چې واحد نه وي، او د ناون مطلب دا اسم یا نوم یا نامه. نو هغه نوم یا نامه چې کوم سره جمع جوړیږي یا پلورل جوړیږي، لکه بوای. بوای چې دا سنګولر دا واحد دا د مطلب دا پښتو ژبه کې هلک. چې کله دې سره مونږ د اس اضافه وکړو نو دا بیا پلورل سي، جمع سي، بیا دې نه جوړ سي بوایز یعنی کې هلکان. بیا دې نه بعد چې دی ډاګ، نو دې مطلب دا سپای. نو دې سره چې کله مونږ اس اضافه وکړو نو دې نه پلورل جوړ سي یعنی کې جمع جوړ سي، ډاګز. کیټ. د کیټ مطلب دا پښتو ژبه کې پښی هم ورته وایي او بلی هم ورته وایي. نو کله چې دې سره مونږ د اس اضافه وکړو نو بیا دې نه پلورل جوړ سي، جمع جوړ سي، یعنی کې پشیانې یا بلیانې. ټری. ټری مطلب د پښتو ژبه کې ونه، درخته یا شجر. نو چې کله موږ دې سره د اس اضافه وکړو نو بیا به دې نه جوړ سي ټریز، یعنی کې پلورل به سي، جمع به سي. نو دې نه به بیا جوړ سي ونې، درخت یا اشجار. باکس. باکس مطلب د پښتو ژبه کې ډبې ته وایي، ډبای. نو دې سره چې کله د اس اضافه وسی باکس. د باکس مطلب د پښتو ژبه کې ډبې ته وایي، ډبای. نو دې سره چې موږ کله د اس اضافه کوو نو معزز کتونکو د دې طریقه چې دا لیک دغه مختلف ده په بل ډول. دا څرنګه ده داسې ده چې کله ایکس وي د ورډز یا د ټکي آخر ته چې کله ایکس وي یا او وي یا سی ایچ وي یا ایس ایچ وي یا ډبل ایس وي یا سنګل ایس وي یا زیډ وي، نو بیا به د هغه آخر ته اول د ای اضافه کیږي، بیا به هغه نه بعد د ایس اضافه کیږي، یعنی کې بکسز. نو دې نه بیا جوړ سو پلورل جمع یعنی کې ډبې. نو دا طریقه ده د اس استعمال په پلورل ناون کې، یعنی کې اپوسټرافي یا اپوسټرافي ایښ ته وایي چې په کوم کې اس د خپل روټین یعنی کې د خپل رول د مطابق نه چې سیوا کار کوي، نو ایښ ته اپوسټرافي وایي. نمبر دویم 4H. H مطلب د هیلپینګ او بیا ورب. 4 هیلپینګ ورب مطلب دا ده چې اس د هیلپینګ ورب دپاره هم استعمالیږي، لکه کوم چې هیلپینګ ورب ده یا کومکي ورب ده ایز، نو د دې په ځای کې هم دا استعمالیږي. څرنګه استعمالیږي؟ نو داسې استعمالیږي. د بوایز. د بوایز اسلیپ، هلک یا زنکای، ودو ده یعنی کې ویدو ده. نو دا اس چې ده دغه دلته د هیلپینګ ورب د کومکي ورب ایز معنا ورکوي یا د ایز جای نیسي. نو دا د دومه طریقه د اس. نمبر 3 3rd person singular in present indefinite tense verb. درېمه طریقه دا د اس چې ده دغه په 3rd person singular مطلب هی شي ایټ او هغه هم چې په پریزنټ انډیفینټ ټنس یعنی کې فعل حال متعلق کې وي، نو بیا د اس یا د ای اس
استعمال پکې کېږي. نو څرنګه دا داسې ده I lose زه نقصان اخلم یا زه نقصانمند کېږم. نو آیا چې دا پلورل دا جمع ده نو دې دپاره دا لوز چې دی دا ورب ده دې سره د اس اضافه بیخي نه ده صحیح. هی چې دی دغه تھرډ پرسن سینګولر ده یعنی کې واحد ده. هی لوز هغه نقصانمند کېږي یا نقصان اخلي. نو دا لوز چې دی دغه ورب چې دی نو د دې اخر ته کوم دغه ای چې دی دا دې سره اټومیټک مخ ته ستا یعنی کې دې ورب سره خپل ای لګېدلی ده. نو دې سره به صرف د اس اضافه وسي په دې وجه نو به دا اس چې دی دا به یوه نشاني ده یو ساین ده د پریزنټ انډیفینټ ټینس کې. هی لوزز هغه نقصان اخلي. نو معزز کتونکو که چیرې دې اس سره دا ای نه وای نو بیا به دلته دغه ای چې دی دا به موږ په خپله ورسره لګول بیا به دې نه بعد بیا موږ دغه اس لګول. دې ټیچ هغوی سبق ښایي. نو دې چې دی دا پلورل دی جمع ده نو او ټیچ چې دی دا ورب دی نو دې دپاره دې سره د ای اس اضافه نه ده سوې په دې وجه دا دې چې دی دا پلورل د جمع ده. شي ټیچ شي چې دی دا تھرډ پرسن سینګولر دی یعنی کې واحد دی. نو دې دپاره دا ورب چې دی کوم دې سره چې آخر ته دا سی ایچ ده نو سی ایچ چې راسي دې سره به اول د ای اضافه کېږي بیا به هغه نه بعد د اس اضافه کېږي. شي ټیچرز هغه سبق ښایي. نو دا مطلب ده په پښتو ژبه کې او دا طریقه ده د دریم نمبر چې کومه وی ده یا ډول ده. او نمبر څلورم پاسیسیو ناون. پاسیسیو مطلب ده خپلول یا د یو شی مالک جوړېدل یا یو شی چې د چا خپل وي نو هغه ته په انګلیش کې پاسیسیو وایي. او ناون چې دی دا خو دې مطلب ده نوم نامه یا اسم. نو دلته چې دی ادنانز دلته د اس اضافه ورسره سوې ده. ادنانز هاوس د ادنان کور. نو معزز کتونکو دلته چې کوم دغه اس دی دغه دلته دا په کوم چې په انګلیش کې دا اوف نو دا دلته د اوف مطلب ورکوي او کوم چې د پښتو دا هغه بیا دا مطلب ورکوي. نو مطلب دا ده ادنانز هاوس دا ادنان کور. نو دا چې شو دغه په انګریزي کې اوف چې دا او دا دا او کوم چې دغسې ناون سره اس اضافه سوي وي نو د دې یو شان مطلب ده. لکه دا چې دی آلیز شوز آلیز سره هم د اس اضافه سوی په دې وجه ادنان چې دی دغه هم ناون دی نوم دی اسم دی. آلی چې دی دغه هم نام ده اسم ده. نو دې دپاره دلته ورسره د اس اضافه سوې ده او بیا شوز مطلب یې دا ده د آلی چپل. نو دلته هم کوم چې دغه اس دی دغه په انګریزي کې د اوف او د پښتو چې کوم ټکی استعمالیږي دا نو دا مطلب ورکوي دغه اس په پښتو ژبه کې او په انګلیش کې د اوف مطلب ورکوي. نو دا طریقه ده دا ډېر امپارټنټ کنسپټ یا ویډیو ده. نو دا ښه په توجه سره وګورئ او زده یې کړئ. او پنځمه طریقه یې دا ده پنځمه وی یې دا ده اس هلته هم استعمالیږي چې کله یو ټکي نه ابریویشن جوړ شي. ابریویشن مطلب دا ده چې مخفف یې کې تخفیف یې کې لکه ساوت نو د ساوت په جې باندې صرف اس راواخلي. لکه سیریل نو د سیریل په جې باندې صرف اس راواخلي. نو په دې طریقه باندې دا اس استعمالیږي. دا پنځمه طریقه ده د استعمال. او شپږمه طریقه چې ده هغه یې هم شته. نو شپږمه طریقه چې ده هغه به بیا تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې راته وښایي چې شپږمه طریقه یې کومه یوه ده. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه سوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ملاویږو. تر هغه پورې د الله په امان.